د جرمني ژبې زده کړې یو مهم لوست ته له ما روغمن وثیق سره ښه راغلاست. دا ویډیو ډیره زیاته مهمه ده ځکه نن موږ مودال ویبن یا مودال فعلونه یو ځای سره زده کوو. مودال ویبن په روزمره ژوند کې ډیر زیات استعمالیږي لکه کنن، دوفن، زولن، مختن، موسن، وولن. د دوی ترمنځ څه توپیرونه دي او څنګه یې کولی شو په جملو کې په صحیح توګه استعمال کړو، دا ټول به موږ نن په دې ویډیو کې یو ځای سره زده کوو. نو دا ویډیو حتما راسره تر پایه وګورئ. لوس ګیټ. ګرانو لیدونکو راځئ چې لومړی مودال ویبن یو ځای سره وپیژنو چې دا څه ته ویل کیږي، څه معنا لري. دا هغه فعلونه دي چې د اصلي فعل سره یو ځای راځي، یعنی مودال ویبن په خپله بشپړه معنا نه لري، باید له یو بل فعل سره وکارول شي ترڅو جمله بشپړه او مفهوم لرونکې شي. دا و د مودال ویبن مفهوم او معنا په یو څو لنډو ټکو کې. راځو اوس مودال ویبن جوړښت په جملو کې یو ځای سره پیژنو چې په کوم ډول سره دی. زوبیکت یا ضمیر پلوس مودال ویب پلوس د جملې نور جزئیات پلوس انفینیټیو یا د فعل ساده بڼه. دا دی د جملې جوړښت په مودال ویبن کې. دا چې موږ دا جوړښت په صحیح ډول سره درک کړو، یو لنډ مثال ته یو ځای کتنه کوو. Ich kann Deutsch sprechen. زه الماني خبرې کولی شم. Ich Subjekt kann مودال ویب Deutsch د جملې نور جزئیات sprechen انفینیټیو یا د فعل ساده بڼه. دا و د مودال ویبن جوړښت په جملو کې. راځئ چې اوس مودال ویبن یو ځای سره وپیژنو چې موږ او تاسې په جرمني ژبه کې کوم مودال ویبن لرو. لومړی کنن، کولی شي یا وړتیا. دا یې لفظي معنا ده، یعنی د یو کار کولو وړتیا ښیي. د مثال په ډول Ich kann schwimmen. زه لامبو کولی شم. دوهم müssen، باید یا اجبار. دا یې لفظي معنا شوه، یعنی چې یو کار باید وشي لکه یو ډول اجبار دی. د مثال په ډول Du musst lernen. ته باید زده کړه وکړې. دریم نمبر مودال ویب چې موږ سره دی هغه dürfen، اجازه لرل، یعنی ښیي چې یو څوک اجازه لري یا نه. د مثال په ډول Wir dürfen hier nicht parken. موږ دلته پارکولی نشو، یعنی ښیي چې موږ اجازه نه لرو. بل مودال ویب چې موږ سره دی زولن، باید یا مشوره کول یا امر، یعنی معمولا د مشورې یا د بل چا د غوښتنې په اساس باندې کاریږي. د مثال په ډول Er soll seine Hausaufgaben machen. هغه باید کورنۍ دنده ترسره کړي. بل مودال ویب چې موږ سره دی هغه وولن دی، چې لفظي معنا یې ده غوښتل یا نیت لرل، یعنی ښیي چې یو څوک یو څه غواړي یا د یو څه اراده لري. د مثال په ډول Wir wollen ins Kino gehen. موږ غواړو سینما ته لاړ شو، یعنی دغه اراده ښیي چې موږ غواړو سینما ته لاړ شو. شپږم مودال ویب چې موږ سره دی هغه موږن، په معنا د خوښول، یعنی د خوښې لپاره کارول کیږي. د مثال په ډول Ich mag Tee. زه چای خوښوم. بل مودال ویب چې موږ سره دی هغه مختن، لفظي معنا یې ده غوښتل، یعنی د مؤدبانه غوښتنو لپاره کارول کیږي. د مثال په ډول Ich möchte einen Tee. زه یو چای غواړم. ګرانو لیدونکو دې ټکي ته مو پام وي چې موږن او مختن ترمنځ فرق دا دی چې موږن د خوښې لپاره کارول کیږي او مختن
د مؤدبانه غوښتنو لپاره کارول کیږي. راځئ چې اوس د مودال ویبن کانیوګاسیون یا د مودال فعلونو صرف کول یا ګردان کول یو ځای سره وګورو. کیدای شي ستاسو ذهن کې سوال پیدا شوی وي چې دغه کانیوګاسیون یا د فعلونو صرف کول نو څه ته ویل کیږي. په جرمني ژبه کې هر فعل باید د فاعل سره سم صرف شي، کنه نو زموږ جمله به ناسمه وي. په جرمني ژبه کې صرف کول ډیر مهم دي ځکه معنا یې بدلیدای شي. د کانیوګاسیون په اړه باندې زموږ یوټیوب چینل کې مکمله ویډیو شته دی، کولی شئ همداوسې زموږ په یوټیوب چینل باندې وګورئ. ورځو د مودال ویبن کانیوګاسیون یا د فعلونو صرف کولو ته. ګرانو لیدونکو، دا و په جرمني ژبه کې مودال ویبن. هیله ده چې یو څه به مو ترېنه زده کړي وي. که لا تراوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده چې همداوسې سبسکرایب کړئ. ویډیو در سره لایک کړئ، شیر یې کړئ له ملګرو سره هم. تر بیا مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. bis bald. Tschüss.